محترمو په دنیا کې چې څوک اوسېږي او په الله تعالی باندې ایمان لري او هم د آخرت تمه لري، هغه ته پکار ده چې یو څو خبرو باندې ځان تر مرګه پورې سنبال کړي او هغه د خپل ژوند اساسي نقطې وګرځوي. اول د خلکو په ستاینه باندې نه مغرور کېدل، نه دوکه کېدل، همدغه رنګې د خلکو په بدو ردو ویلو باندې نه غمجن کېدل. وجه دا بل الانسان على نفسه بصيرا. الله فرمای انسان په خپل ځان باندې خپل عالم دی، پوهه دی. یعنی که زمونږ استاسو یو څوک صفت وکي، ستاینه وکي، ډېرې ستاینې وکي او موږ ته خپله پته وي چې دغه صفتونه په ما کې نشته دی، نو دغه صفتونه تا دپاره هیڅ فایده نه درکوي. د عزتمند ځان دوکه نه کې په دې باندې د چا په صفتونو باندې دوکه نه شي. همدغه رنګې چې څوک ستا عیبونه لټوي، بدې ردې درپسې وایي او ته پوهېږي چې دغه عیبونه په ما کې نشته دی، نو هغه تا ته ضرر نشي درکولی. دویم، عزتمند د انسان خطرناک ژوند په دې دنیا کې هغه دی چې هغه په مابین د نیکۍ او د بدۍ کې وي. دا ډېره خطري مرحله ده. وجه دا ده چې موږ او تاسو پته نه لګېږي چې خاتمه به په څه باندې راځي. د باید چې انسان سره ډېر غم وي او د بد اعمالو نه ځان وساتي، داسې نه چې په دغې بد اعمالو باندې د انسان خاتمه راشي. دریم، نیکي کول دا په اخلاص باندې کول نه دی دپاره چې سړی د ځان خلاص کړي. مثال په طور مونځ کې په اخلاص د الله سره د محبت د وجې نه کوه، نه د دې د وجې نه چې ته د دې نه ځان خلاص کړي. ځکه قسم په الله موږ او تاسو د الله جل جلاله اطاعت او بندګۍ ته ډېر محتاج او زمونږ رب هغه ډېر بې پروا دی او غني دی او ستایله شوی دی. زموږ عبادتونو ته د هغه هیڅ حاجت نشته دی. دریم، د انسانانو محبت پسې نه ګرځېدل او دا سوچ نه کول چې ما سره څنګه خلک محبت وکړي. وجه دا ده د انسانانو زړونه دا اوړي راوړي. نن ورځ به د تا سره محبت کوي او سبا به بیا تا سره بغض کوي، حسد به کوي. د انسانانو پسې به نه ګرځي، بلکې هم به ستا دای سوچ د ټول ستا دې ته شي کیف یحبک رب الناس، چې تا سره د انسانانو رب څنګه محبت پیدا کی. دا سوچ کوه او دا هم کوه او په دې فکر وکړه اوسېږه چې د انسانانو رب د تا سره په کم طریقه باندې هغه محبت پیدا کی. ځکه کله چې الله جل جلاله د تا سره محبت وکړي، د انسانانو زړونه به هغه ټول رامات کړي او هغه به سره بیا محبت کوي. څلورم اساسي خبره هغه دا ده د انسان په ژوند کې چې حرام تر مرګه پورې به حرام وي. ولو که ټول خلک راولګي حرام کار کوي، ته به ځان ساتي. وجه دا ده چې قیامت کې یوازې د تا سره حساب کیږي، نو د خپل حساب غم وکړه او د هغې غم وخوره. بل نصیحت دا د عزتمند ده چې د خپل ځان دپاره پټ اعمال وکړه، داسې اعمال چې صرف تا ته معلوم وي او صرف الله ته معلوم وي. وجه دا ده لکه څنګه چې بد اعمال، پټ بد اعمال انسان هلاکوي، هغه مهلکات دي. همدغه رنګې پټ نیک اعمال، هغه نیک اعمال چې صرف تا ته معلوم وي او الله ته معلوم وي، دا انسان کامیابی. د داسې وخت دی په تا باندې را نشي چې ستا دپاره هغه پټ ګناهونه شته او پټ نیکیانې در سره نه وي. همدغه رنګې بل نصیحت د خیرخواهي هغه دا دی عزتمند ده چې د دنیا ډول سینګار او بلډنګونه، همدغه رنګې ګاډي دا دې تا دوکه نه کي او کرسیګانې دې دوکه نه کي. وجه دا ده تاریخي مؤتمر او اجتماع چې کم شوی و هغه د وړې ونې لاندې شوی و. الله فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. نبی صلی الله علیه وسلم سره صحابه و بیعت کو د یوې ونې لاندې چې هغه ونه وشته هم نه، لیکن الله ته راضي شو. تاریخي اجتماع او زیو دې ځایونو ته او دې آبادیانو ته او دې ګاړو ته دې ته اعتبار نه وي، دا ټول ختمیږي. مهمه دا ده چې نیک عمل وکړي، ولو کو په خاوره باندې او ته په لږه باندې او همدغه رنګې جامې دې زړې وي. آخري نصیحت هغه دا دی چې د دنیا مصیبتونه، کړاوونه
په دې دادی غمجن کی دا سونه وی چې دا ولی په ما باندې راځي دعاګانې کوم او دا د مان نه وړي د دوه وجونه یو وجه خدا دا یو علم فرمایي وایي چې الله جل جلاله نه یو حاجت وغواړم او ماته راکې زه یو ځل خوشاله شم او کچیرته زه وغواړم او ماته را نه کی لس زلی خوشالېږم وجه دا ده د اول خو زما طلب دی زما اختیار دی زه هم چې دا راکا او دا دویم چې الله یې را نه کی دا الله وغواړي چې نه راکوي نه هغه خو علام الغیوب دی په پټو شیانو باندې علم دی نو په هغې نه راکولی کې به زما خیر نه زه لس زلې خوشحالېږم د باید چې کوم شی موږ او تاسو غواړو او هغه نه راکول کېږي په هغې لس چنده خوشحاله شه ځکه د هغې په نه ورکولو کې ستا خیر دی که چېرته په ورکولو کې هغه خیر وي نو الله به درکړی وي بله دا ده که چېرته موږ ته پته ولګېږي چې د مشکلاتو او د دې اجرونو کې موږ څومره ډوبېږو الله د دې مصیبتونو کړاوونو په مقابل کې څومره اجرونه موږ ته راکوي نو موږ به دا تمنا کړې وه چې دا مشکلات د هېڅکله هغه د موږ او تاسو نه خلاص ختم نشي به هم انسان کمزور دی د مشکلاتو تمنا به نه کوي دا به غواړي چې الله دې مشکلات او مصیبتونه په موږ او تاسو باندې نه راولي لیکن که په چا باندې راشي نو بیا دې ځان ورته کلک کړي او صبر دې کوي د محترمه دنیا ډېره معمولي زندګي ده او فاني ده د دې بنګلې او د دې عهدې او منصبونه او خوراکونه او رزقونه دا ټول هیڅ بقا نه لري ټول فنا کېدونکي دي